سلامونه د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپرې کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد اسحاق ډار به نن پنجشنبې د چنګاښ 26مه کابل ته سفر وکړي. د خبرپاڼې له مخې ډار به د سرپرست حکومت د چارواکو ترڅنګ له ازبک چارواکو سره د ازبکستان، پاکستان او افغانستان د ریل پټلۍ ګډې پروژې هوکړلیک لاسلیک کړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه یو ورځني سفر کې به له ډار سره د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر، د افغانستان لپاره ځانګړی استازی محمد صادق او یو شمیر نور چارواکي هم ملتیا وکړي. په خبرپاڼه کې دغه راز زیاته شوې چې د یادې هوکړې د لاسلیک موخه د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ جوړېدو او پرې د سوداګریزو اړیکو رامنځته کول دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 80 سلنه افغان کډوال چې په ناقانونه توګه په دغه هیواد کې اوسیږي د دوغارون رسمي پولې له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. اسنا خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو د مرستیال له قوله راپور ورکړی چې د خراسان رضوي دوغارون پوله د کډوالو لپاره خپل هیواد ته د ستنېدو لومړی غوره وی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې ډیری افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري له بېلابېلو ستونزو لکه نیول کېدو، ډلهییزې ایستنې، تبعیض، روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو ته د لاسرسي له نشتوالي او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د پوهنتون احاطې جوړولو چارې د 12.5 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره د یادې پروژې چارې له هغه نوي ماسټر پلان سره هممهاله پیل شوي چې له مخې یې پوهنتون ته 340 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوي چې روان کال کې به د احاطې 80 سلنه چارې بشپړې شي. د پکتیکا د علماو شورا رئیس شیخ عبدالقدوس اعظمي ویلي اکاډمیکو ځایونو ته پاملرنه اړینه ده او سرپرست حکومت دې برخې ته ډیر کار کړی، خو پکتیکا پوهنتون لا هم ډیرې پاملرنې ته اړتیا لري چې دا غږ به موږ له مسؤلو چارواکو او ولایتي ادارو سره په ګډه تر مشرتابه پورې ورسوو. د عدلیې وزارت خبر ورکړی چې په بادغیس ولایت کې څه باندې 15,000 جریبه ځمکه دولتي تشخیص شوې ده. یاد وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې بادغیس کې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي تخنیکي هیئت په ناسته کې په تګاب عالم ولسوالۍ کې د څه باندې 15,000 جریبه ځمکې دوسیې په اړه بحث شوی او په ترڅ کې یا د ځمکه دولتي تشخیص شوې ده. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې هیئت همدارنګه پریکړه کړې چې د یادې ځمکې دوسیه دې د وروستۍ پریکړې په موخه مرکزي کمیسیون ته واستول شي. او د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.